ولا تحاسدوا د الله رسول صلی الله علیه وسلم وروسته راته وایي تاسې حسد مه کوئ. حسد عظیمه او لویه ګناه ده. د حسد څه د الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ راګرځولی یو. حسد څه ته وایي؟ حسد دې ته وایي چې یو سړي ته الله مال ورکړی دی، ستا عقیده دا ده چې کشکې دغه مال الله د ده څخه اخیستی وی ما ته یې راکړی وای. یو چا ته الله دینداري ورکړې ده، دینداره دی، ستا دغه نیت وي چې کشکې دغه انسان بېدینه سوی وای، د ده دغه دینداري و ما ته راغلی وای، زه دینداره سوی وای. حسد و دې ته وایي چې یو انسان الله تبارک وتعالی عزتمن کړی دی، یو انسان ته الله د خیر شهرت ورکړی دی، یو انسان په خلکو کې قدر او عزت لري، خو ستا زړه او دماغ دا دی چې کشکې الله دغه عزت او قدر د ده څخه اخیستی وای او الله تبارک وتعالی ما ته راکړی وای. دې ته حسد وایي. دا عظیمه ګناه ده، دا لویه ګناه ده، دا داسې ګناه ده چې د انسان دنیا او آخرت خرابوي. دا داسې ګناه ده چې د انسان د دنیا او د آخرت د تباهی سبب ګرځي، د انسان د دنیا او د آخرت د تباهی، د بربادۍ او د ناکامۍ سبب ګرځي. په دنیا کې خو هم الله جل جلاله دی په خپل ځان کې سره خوري لکه هغه اور خپله به سره خوړل کیږي، خو په آخرت کې به د الله تبارک وتعالی ټول نیک اعمال ضایع کړي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته دا امر کړی دی چې تاسې حسد مه سره کوئ. ولا تباغضوا، د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي بغض او عناد مه کوئ. بې له یو شرعي موجبه، بې له یو شرعي دلیله یو څوک بد یسول، د یو چا څخه بد وړل، د یو چا سره بده رویه کول، دې ته بغض وایي. بغض او عناد د یو مؤمن د بل مؤمن سره د حرام او ناروا کار دی، دا جرم دی، دا ظلم دی. الله جل جلاله موږ د بغض او عناد څخه منع کړي یو. د الله رسول صلی الله علیه وسلم د دغه جرم څخه موږ منع کړي یو. ولا تباغضوا، د الله رسول صلی الله علیه وسلم وروسته راته وایي ولا تدابروا، یو بل ته شایوي مه ګرځوئ، یو بل ته د یو او بل کومک مه پرېږدئ. مسلمان خو د مسلمان ورور دی. اوس په حدیث شریف کې راسي چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي المسلم اخو المسلم. په قرآن عظیم شان کې الله تبارک وتعالی دغه ځای موږ ته ښوولی دی انما المؤمنون اخوة، مؤمنان سره ورونه دي. چې کله یو انسان پر الله ایمان راوړي، پر دغه ایمان راوړلو وروسته، تر دغه ایمان راوړلو وروسته ستا د دنیا ټوله انسانان چې په ایمان باندې مشرف وي هغه ستا ورونه سول. نو چې کله یو مؤمن مسلمان ستا و کومک او مدد ته احتیاج پیدا کی، پر تا باندې لازمه ده چې ته به د دې کومک او مدد کوې، د ده نصرت به کوې. ستا و کومک ته دی محتاج دی، ستا کومک دی غواړي، پر تا باندې لازمه ده چې د دغه مسلمان ورور من حیث انه مسلمان چې دی الله مؤمن کړی دی، مسلمان دی، د ده کومک او مدد وکړي.